ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه په صفري نقطو کې چا د پوستو جوړولو امر کړی دی؟ دا پوستې ولې جوړیږي؟ بلخوا بیا د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مؤید یوسف افغانستان ته د راتګ رازونه افشا شول. دا چې د ویډیو تر اخره وګورئ او سوله افغان یوټیوب چینل مو که سبسکرایب نه وي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ. په ختیځ کې د لومړي سرحدي لیوا قومندان وایي چې په کونړ ولایت کې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه 22 امنیتي پوستې جوړیږي. نوموړي ویلي دي چې دغه نوې امنیتي پوستې د ډیورن فرضي کرښې صفري نقطو کې د کونړ په شلتن مرورې اسمار د انګام او ناړۍ ولسوالۍ کې جوړیږي. هغه زیاته کړې ده چې کونړ ته یې د یوه پلاوي په ملتیا د خپل سفر پر مهال د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سیمه ارزولې او وروسته یې په ستراتیژیکو نقطو کې د 22 نویو امنیتي پوستو د جوړولو چارې پیل کړي. د نوموړي په وینا یادې امنیتي پوستې به د دفاع وزارت په مالي لګښت د ځایي اوسیدونکو په مرسته جوړیږي. دوهم خبر همدا دی چې پاکستانی رسنۍ وایي د هیواد د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف یې د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر راځي ترڅو د طالبانو له حکومت سره د خپلو تعاملاتو په زیاتوالي خبرې وکړي. ویل کېږي چې په دې پلاوي کې د پاکستان یو شمېر وزیران برخه لري. د دغه سفر د ترسره کېدو او مشخصې اجنډا په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. ځینې نورې رسنۍ بیا د سفر اصلي هدف د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د اغزن تار لګولو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ وروستۍ ناندرۍ ګڼي. طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان سره له دې چې د طالبانو تر ټولو اساسي متحد او ملاتړی دی خو د دوی واکمنۍ یې په رسمیت نه ده پیژندلې. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندلو لپاره به نورې نړۍ سره په مشوره او هممهاله توګه اقدام وکړي. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. که تاسو په دې اړه کوم څه ویل لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو مثبت او منفي ټول کومنټونه لولو. تر بلې ویډیو ښه وخت. د خدای په امان.